بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. زمان محترم مسلمان ورنو جنة الله سبحانه وتعالى لنعمتنا خلاصة أو بجنتك الله سبحانه وتعالى دير راحتنا خفلو بندگان لتيار كدي. قرآن كي الله فرماي شكل دا مؤمنان جنة داخل شي دا استوري في الدنيا كدير تكلفون قال لي دي بسوي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دي شكل داخل شي دا وفرماي شي دا كمال صفتنا ها غزات لردي زمن رب لردي چمنګ د تکلیفونو نه بچ کړو، زمنګ نه غټول مشکلات لری کړل کوم چې مونږ باندې دنیا کې وو، او مونږ داسې بهترین کور ته داخل کړو چې همیشه به کې اوسېږو او هیڅ مشکل به مونږ باندې نه بس تکلیف راځي او نه بس غم وغیره راځي. زما عزتمندو هغه اسباب اختیارول پکار دي چې د هغې په وجه باندې انسان د دې اهل ګرځي، د هغې په وجه باندې انسان د دې مناسب وي چې د ښکلي کور ته داخل شي، ځکه چې جنت د پاکو کور دی، پاکان به ورځي. د هغه اسباب ذکر کېدل، په هغه اسبابو کې یو دا هم د زما عزتمندو چې د مؤمنانو سره نرمي کول، او دا د مؤمن صفت هم دی چې اعزة علی الکافرین، مؤمنان چې دي اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین، مؤمنان لپاره ډېر نرم وي او په کفارو باندې سخت وي. نو د مؤمنانو سره نرمي کول، ښه اخلاق کول، د هغې په وجه باندې انسان د جنت ولاونه ګرځي، او خصوصا ښه اخلاق، حسن الخلق، دا ډېر یو بهترین عبادت دی د رب العالمین. حدیث کې راځي چې ښه اخلاق چې دي په تله د میزان کې ډېر درانه دي، ډېر وزن لري. د هغې وجه دا چې ته چا سره ښه اخلاق کې مؤمن یې، هغه په دې خوشحاله شي، تا ته دعاګانې کوي، ستا د ښو اخلاقو نه متاثره شي. نو ښه اخلاق دا ډېر بهترینه سرمایه ده زما عزتمندو. پکار ده چې موږ او تاسو اخلاق ښایسته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت ده، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اتق الله حيثما كنت. د الله سبحانه وتعالی نه ویریږه هر ځای چې وي، که د خلکو په مابین کې وي هم د رب نه د ویریږه، او که ځان لوي هم د رب نه ویره کوه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، او که بالفرض ګناه درنه وشوله، د انسان نه ګناه کېږي، کمزوری دی، نو سمدس نیک اعمال کوه، نو تمحها، دا ستا صالح عمل دا به رالګېږي، دا حسنات به رالګېږي، سیئات به ختموي، ځکه چې ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات چې دي نیکیانې دا بدیان لره ختموي. او بیا وفرمایل: وخالق الناس بخلق حسن، او د مسلمانانو سره، د انسانانو سره په ښو اخلاقو باندې معامله کوه. نو ښه اخلاق چې دي د دې په وجه باندې انسان د اور نه بچ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا لينا حرم الله على النار. کم انسان چې نرم وي او د مؤمنانو سره ښه اخلاق کوي، نو الله سبحانه وتعالی به په اور باندې حرام کړي، الله به د اور نه وساتي، الله به د اور نه محفوظ کړي، الله به جنت ته ورسوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته ښه اخلاق را نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د بد اخلاقۍ نه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.